بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې زموږ کره غوا ده د هغه ښکران مات سوي دي، نو زموږ دا مشوره وله چې دا به اختر له ودرو، نو یې اختر کې به بیا حلاله کړو، اخترۍ به پرې وکړو. نو چا دا خبره وکړه چې د دې ښکران مات دي، پر دې باندې اختر نه کېږي، نو آیا ته که اوس دا مسله موږ ته ښکاره کړې، موږ دغه غوا خرڅ وکړو او که اختر له ودرو؟ محترمینو، په دې کې دوې خبرې دي. که چیرې د دې ښکران صرف هغه لوړ چې کوم پوښه دی هغه مات سوی وي، او نو بیا خو په دې باندې اختر بالکل صحیح دی. او که چیرې د دې هغه د بیخه سره غورځېدلی وي، بالکل په بیخ د هغه د ماتولو اثر دماغ ته رسېدلی، بالکل دماغ ور مفلوجه کړی، دماغ را هغه اثر رسېدلی وي، نو بیا په داسې غوا باندې اختر نه کېږي. او که یې د سر رسه مات وي، هغه لوړ پوښه مات وي، نو په دې باندې بیا اختر صحیح دی. علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د اختر د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 1 هغه لیکلی دی چې د کوم جانور حیوان هغه پیدایشي ښکران نه وي یا ښکران خو وي خو مات سوي وي، نو هغه قرباني کول اختر صحیح دی. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 219 دغه رنګه شامي جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323. او که چیرې داسې راغورځېدل سوي وي چې د هغه اثر دماغ ته رسېدلی وي، نو بیا اختر صحیح نه دی. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 219 او دغه رنګه شامي جلد نمبر 6 صفحه نمبر 323.